سبا هم دشمن ده، لاس خپل باد هم دشمن ده. پرېږده سکندر خپل وطن لري، خپل کور لري، ولې دښمن ده؟ زمونږ وطن چې د افغانستان ده، زمونږ د بیرغ څیرن زمونږ وطن ده، د مونږ وطن خو د مونږ خو خپله کاته لرو. مونږ وطن خو جوړ ده الحمدلله. کوم جوړ ده؟ چېرته ده جوړ ده؟ محمد شاه مسعود جونیور هغه د راځي له خیره سره بېرته به راسي. بچو ګلوره پوره کړه. نمو محمد شاه مسعود زوی به راسي له خیره سره، نوي ځوانان به راسي. زه به راځم. زه د وزیر دفاع د امنیت ملي یو مشر پرېږده تم زوړې پرېږده، یو تو دوستم باید چې بېرته رانسئ. زوی دې راولې تو دوستم مه راځئ، مه ته راځه، مه د اشرف غني راځي، مه د دوستم راځه، مه د محقق یو مم نه په کار. بچو زر به دوی اسکار یو هغه لکه یې راولېږئ، هغه مسعود زوی. نه فوزیه صاحب خو زه تا ته وایم چې ته یو مشر یې نه، د لوګر یو مشر یې. دلته لوګریان ناست ده ما سره او دا ما ته کنځا کوي، ډېر کنځا کوي. ولې د فوزیه سره لایف راځي؟ فوزیه زمونږ عشق ته عشق، محبت لرو فوزیه سره. دا وایي چې فوزیه د امریکا سره، امریکایي سره واده کړی. واده هم نه دی، لوګریان پاته ده. جنرال صاحب مبین هم دلته ناست ده که نه؟ جنرال صاحب مبین هم ګوري که نه؟ اوکې داسې چل ده جنرال صاحب، خدای پاک هر چاته یو وین ورکړی، یا کوس ورکړی، د خپل زړه سي هر چاته ورکوي او هر چا نه بیرته اخلي. دا د خلکو شخصي کار ده. نه خو تاسو د لوګر د لوګر کوس د امریکا نه ورکوي، خو دا خو یو غلط خبره ده. د پرپدر د پوره افغانستان هم لعنتي له لوګر یې نیولې تر پنجشیره تر قندهار. کنځا کوي، ولې افغاني ته کنځا کوي تاسو؟ بس ورته کوي موږ دلته زمونږ جهاد کړی، مبین صاحب ټول لوګریان جهاد کړی. ته وایي چې غول خوړلې، غول به یې خوړلې، له دې نه یو درې بېلچې غول خوړلې وو، دا به ورته ښه ونسې دا جهاد یې کړی. خو دا غلط خبره مه کوه فوزیه صاحب، ته یو مشر یې، یو ډاکټر یې، ته خبره غږ کړې، زما خبره غږ کړې، ته یو ډاکټر یې، ته داسې خبره وکړه چې دلته مبین صاحب ګوري، دلته طالبان ګوري، ټول بلا ورپسې ګوري، بلا ورپسې ستا زندګي په خطر باندې راځي. زه دا که مبین ده، که طالب ده، که مجاهد ده، د امریکا سپی ده، د امریکا مزدوران دي. ما د دوی د وبادار زوی کړی ده. خلاص څنګه تاسو د بادار زوی کړی ده؟ څنګه کړی ده تاسو؟ بس سپینان ټول د تاسې باداران دي. نه د طالبان چې ده د امریکا نوکران مسعود له امریکایانو نه اصلا نه اخیسته، دا ګلبدین له امریکایانو نه اصلا نه اخیسته، دا دوستم د امریکایانو په غین نه ورځ پورساوی راغلی، خو چې د موږ نارینه د امریکایانو په غینونو کیني، نو ښځې خو به یې خود هم ورکیني که نه؟ دا خو ښځو ته شر، دا خو د یوې ښځې افتخار ده چې هغه د هغه سړي په غین ورکېږدي. ترجمه کو فارسی باندې خبر وکړه فوزیه صاحب، دلته کسان ناست من تو میگم فارسی زبانم. امی هر کسی که کلان هر قومت بود، اگر پشتون هستی، اگر تاجک هستی، اگر هزار هستی، نه سر کیر امریکایی سوار هستین. بچو گه منه بوزه، اگر ملا عمر است، اگر